الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو قدرمند ورونو او خويندو در رمضان المبارک په اخیری لسیزه کې اعتکاف سنتي مؤکد دی چې ډیر زیات فضایل او ثوابونه او فواید لري. نبی صلی الله علیه وسلم همیشه توب ور باندې کړی دی. بیبي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. چې نبی صلی الله علیه وسلم با د رمضان المبارک په اخیری لسیزه کې اعتکاف کوي حتی توفاه الله، تر هغه وخت چې له دنیا یې سترګې پټې کړې او رحلت یې وکړ. ثم اعتکف ازواجه من بعده، داغه نه وروسته بیا د مبارکو بیبیانو په خپل کورونو کې اعتکاف کاوه. د دې څخه هم د اعتکاف فضیلت او سنتیت معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم همیشه توب ور باندې کړی. او امام زهری رحمه الله د دینه بعد یو ډیره ناشنا خبره کړې ده. هغه وایي عجبا من الناس کیف ترکوا الاعتکاف. وایي دې خلکو ته عجیبه ده چې دا خلق اعتکاف څنګه پرېږدي. ورسول الله صلی الله علیه وسلم کان یفعل الشیء ويتركه. او نبی صلی الله علیه وسلم داسې و چې کله به یو فعل وکړي او عمل به کوي او کله به پرېښوي. په دې وجه پرېښودي چې زما پر امت باندې لازم نشي. وما ترك الاعتکاف حتى قبض، او اعتکاف تر هغه نه دی پرېښی تر څو چې له دنیا رحلت وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم همیشه توب ور باندې کړی دی او نن سبا خلک اعتکاف پرېږدي، اعتکاف نه کوي. د دې خلکو پر حالت باندې ډیر افسوس دی او دې خلکو ته ډیره عجیبه ده. او بل حدیث شریف کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اعتکف 10 فی رمضان، کم څوک چې د رمضان المبارک په اخیری لسیزه کې اعتکاف وکوي کان کحجتین و عمرتین، داسې بسله کده چې 2 حج کړي وي او 2 عمره کړي وي. دغه اعتکاف په دومره ثواب ورکول شي. او بل روایت کې راځي ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل هغه مبارک فرمایل من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله، کم څوک چې یو ورځ اعتکاف وکي د الله رب العزت د رضا په خاطر باندې جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، الله رب العزت به د او د جهنم په منځ کې 3 خندقونه واچوي. خندق دومره فاصله ده په یو روایت باندې لکه د ځمکې او اسمان، بل روایت باندې لکه د مشرق او مغرب. الله با دغه خپل بنده د جهنم د اور دومره لیري کې دومره فاصله به په منځ کې ورته واچوي. او علماو د دې څو فواید لیکلي دي. زه به مختصر هغه فواید هم تاسو ته بیان کوم د ترغیب لپاره. اول دا چې الله رب العزت خپل ځان مجرم او ګناهګار وروستل دي چې یا الله زه مجرم او ګناهګار ستا په کور کې ناست یم، ما ته دا جرم را وبخښه. د دې سره امام عطار رحمه الله یو ډیره ناشنا خبره کړې ده. هغه وایي د معتکف مثال داسې دی لکه یو سړی چې د باچا پر دروازه باندې کښیني او وایي چې تر څو د زما مقصد نه وي را پوره کړی زه نه ځم. نو که 2 ورځې د باچا دروازه ور وټکوي او ورته ناست وي نه ځي نو باچا به مقصد ورپرک. نو رب العزت خو رحمان او رحیم ذات دی. نو چې یو انسان لسورج د الله په کور یعنی مسجد کې او دا شان زنانه په کورونو کې الله ته ناست وي او دا خواست ورته کوي چې یا الله زموږ جرم او زموږ ګناهونه راته معاف کا او بخښ راته وکړه، نو څنګه به الله دې عفو ونکړي؟ الله رب العزت به ګناهونه ور معاف کړي او درجه به ور بلند کړي. او دویم دا چې د دنیوي شغلونو څخه انسان ځان فارغوي او رب العزت خپل ځان تسلیموي. دا معظمه فائدہ ده چې د دنیا له مشاغل خلاص له کارونو خلاص هغه د ځان فارغ کړی دی او خپل رب ته ځان تسلیم کړی دی.
درېمه فائده ده چې په اعتکاف کې ستا ټول وخت او ټول بدن د الله په عبادت کې مشغوله وي. دا 10 ورځې او 10 شپې ټول ستا په عبادت کې تېرېږي. ځکه په مسجد کې ناست د الله په کور کې ناست که هیڅ ذکر او اذکار نه کوې هم تا ته ثواب درکول کېږي. نو دا ستا وخت ټول په ثواب او عبادت کې تېرېږي. او څلورمه فائده دا چې معتکف ته په هر حال کې دومره ثواب ورکول کېږي لکه دی چې په لمانځه باندې ولاړ وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د لمانځه په انتظار وي هغه داسې دی لکه په لمانځه چې ولاړ وي. د لمانځه کوونکو ثواب ورکول کېږي. نو دا ځکه چې په مسجد کې انتظار کوي. نو په مسجد کې چې یو انسان 10 ورځې اعتکاف کوي دا 10 ورځې او شپې دا رقم لکه په لمانځه چې ولاړ وي د لمانځه ثواب ورکول کېږي. او پنځمه فائده ده چې معتکف په هر حال کې د الله رب العزت په کور کې د شیطان څخه خپل ځان ژغورلی شي. د الله کور ته شیطان نه ورځي او نه ور باندې غلبه کولی شي. نو په دې خاطر باندې د شیطان د وسوسو د شیطان د فریبو او دوکو څخه خپل ځان محفوظولی شي. او شپږمه عظیمه فائده دا ده چې معتکف په هر حال کې د الله رب العزت په کور کې د نیکانو او صالحانو سره صحبت او مجلس کوي. ځکه چې په مسجد کې د الله ملائکې وي او د دې ملائکو سره ستا صحبت او مجلس وي، یو ځایوالی وي. او هغه فارسی او بیت دی مجلس صالحان ترى صالح کند و مجلس طالحان ترى طالح کند. د صالحانو مجلس به د صالح کی، د نیکانو مجلس به د نیک کی، د بدانو او غلطو خلقو مجلس به غلط انسان او بد انسان در نه جوړ کی. نو ستا مجلس د نیکانو صالحانو او ملائکو سره دی، د هغو سره یو ځای والی دی په مسجد کې. او دا رقم زنانه چې په کور کې د اعتکاف دپاره کم ځای انتخاب کی هلته هم ملائکې ورځي. نو الله به تا څخه صالح جوړ کی. نو چې کله ته صالح شوې د دنیا او آخرت کامیابي دې په برخه ده. اومه فایده ده چې په اعتکاف کې دغه معتکف د الله قرب او محبت حاصلولی شي. او اتمه فایده ده چې معتکف په هر حال کې د الله په کور کې یا زنانه چې په کور کې اعتکاف کوي په خپل مخصوص ځای کې د جګړو څخه، د شکنځلو څخه، د ګناهونو څخه، د بدو ردو ویلو څخه خپل ځان ساتلی شي. اوس که معتکف په اعتکاف کې نه په خپل کور کې، په بازار کې، په بل مجلس کې زنانه دغه رقم په نورو کارونو سره بوخت وي، نو ګناهونه به هم ورنه کېږي، بد رد به هم ورنه ویل کېږي، او جګړې او جنګونه به هم ورنه کېږي. نو معتکف د دې شیانو څخه محفوظ دی، ځان ساتلی شي. څومره عظیمه فایده ده. نهمه فایده ده چې معتکف د ملائکو سره او دا شان د نورو صالحانو خلقو سره مشابهت پیدا کوي. ځکه چې ملائکې 24 ساعته د الله په تسبیح باندې او په تقدیس باندې او په عبادت باندې بوخت او مصروف وي. نو ته هم دغه 10 ورځې چې تېرې نو دا ستا وخت ټول په عبادت کې لیکل کېږي. نو ستا مشابهت پیدا سو د ملائکو سره. نو ستا چې د ملائکو سره مشابهت پیدا سو الله به درته جنت درکړي. لسمه فایده ده چې معتکف په هر حال کې د الله په انوارو او برکاتو کې هغه ورته حاصلېږي. که په مسجد کې وي او که زنانه د کور په یو کنج کې په یو ځای کې وي اعتکاف کوي، د الله انوار او برکات او فیوزات پر دوی باندې کېږي. څومره عظیمه فایده ده. 11مه فایده ده چې معتکف دغه اعتکاف کوونکی د اعتکاف په شپو کې شب قدر حاصلولی شي. دغه اعتکاف د شب قدر حاصلولو لپاره بهترینه او واحده لار ده. او د شب قدر فضایل به انشاءالله بیا بیان کو چې هغه څومره فضایل لري. نو دا خو معلومه ده چې دغه شب قدر په د اخري لسیزه کې ده. نو چې ستا دا وخت ټول په عبادت کې لیکل کېږي، ستا په نصیب به شب قدر هم سي، لیلة القدر به دې په برخه سي. بس دغه یوه فایده هم کفایت کوي د مسلمان لپاره. او 12مه فایده دا چې دغه معتکف د اعتکاف په وجه د الله رب العزت مېلمه دی، دغه په کور کې دی. نو د الله رب العزت تر رحمت به لاندې ګزاره کوي، د الله رحمتونه به ورباندې کېږي. او د الله رحمتونه هغه بې حسابه دي. او آخري خبره دا چې امام عطار رحمه الله فرمایي
فهو اشرف الاعمال اذا كان عن اخلاص. اعتکاف په ټولو اعمالو کې اشرف او شریف ترین عمل دی، خدا هغه وخت چې کله په اخلاص باندې وي. نو مسلمانانو ورونو دا یو کوشش وکړي، مسلمانانو خويندو خپل نیتونه اصلاح کړي، خاص د الله رب العزت د رضا لپاره اعتکاف وکوي. نو الله رب العزت به دغه برکتونه پر تاسو کښېږدي او دغه ثوابونه به درکړي او دا ټولې فایدې به تاسو ته حاصلې شي. الله رب العزت دې مونږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي.